سلامونه ګرانو دوستانو، امید لرم چې تاسو به جوړ او صحتمند وایي. دوستانو، زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېره خوندوره په زړه پورې مهمې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ویډیو کې به تاسو ته په عملي ډول باندې وښیم چې څنګه کولی شو په پیکزلیب اپلیکیشن کې د اختر لپاره عکسونه یا تصویرونه ډیزاین کړو. نو دوستانو، انشاءالله ډېر مهم ټریک دی، انشاءالله تاسو به 100% وکولی شئ چې په پیکزلیب اپلیکیشن کې د اختر لپاره یو پروفیشنل عکس جوړ کړئ. نو دوستانو، دا چې اختر لپاره ما تاسو لپاره زیات ویډیوګانې مخکې وړاندې جوړه کړې دي، کولی شئ هغه ویډیو هم بېله وګورئ. ویډیو لینکونه چې دي همدې ویډیو ډسکرپشن کې شته، کولی شئ هغه هم درسره وګورئ. نو دوستانو، په نن ویډیو کې بیا هم تاسو ته یوه مهم ټریک ښیم چې انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې په خپله باندې یو عکس جوړ کړئ. نو دوستانو، لکه څنګه چې دلته تاسو ته ښکاري همدغه عکس. نو انشاءالله دې عکس په جوړولو باندې تاسو ته مکمل کار کوم چې دغه ډول عکس به موږ او تاسو څنګه جوړوو او عکسونه به څنګه لیکو، نومونه، هر څه به انشاءالله تاسو ته همدې ویډیو کې ښایم. نو دوستانو، دا چې په ویډیو باندې فایل کوم، خو مخ ملګرو له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړم، په ډېره مهربانۍ سره هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل درڅخه سبسکرایب کړئ او په څنګ د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ هر نوې معلوماتي ویډیو تر تاسو ته پر وخت سره در ورسیږي. که ویډیو مو خوښ شوه، لازم یو لایک درسره ورکړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو دوستانو، په ویډیو باندې پیل کوو. ملګرو، لومړی به تاسو دغه یو پیکزلیب اپلیکیشن چې دی دا به تاسو ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. کولی شئ له همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک شته، رسما کولی شئ چې پښتو پیکزلیب اپلیکیشن د زموږ له ټلګرام چینل څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو، بل مهم شی چې دی هغه به تاسو دغه عکسونه چې دي دا به ما تاسو لپاره ټلګرام کې په زیپ فولډر کې اچولی وي، کولی شئ له هغه ځایه ډاونلوډ کړئ. یوازې عکس نوم دا پکې ولګوئ، نور هر څه تاسو لپاره ما ایډیټ کړي دي. نو دوستانو، دغه دواړه تاسو کولی شئ یو پیکزلیب اپلیکیشن او بل د تغیر جوړ شوي عکسونه. نو دا دواړه تاسو کولی شئ چې زموږ د ټلګرام چینل څخه ډاونلوډ کړئ او ټلګرام چینل لینک چې دی همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک شته، رسما کولی شئ زموږ ټلګرام چینل ته راشئ. نو دوستانو، هر کله چې پیکزلیب اپلیکیشن ډاونلوډ کړ، لومړی به تاسو ملګرو په دې باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو راخلاص کړئ. دوستانو، دغه به تاسو راخلاص کړئ او دلته به تاسو ته همدغه صفحه راشي، دلته به تاسو په کینسل اپشن ورته کلیک واخلئ. دوستانو، دې نه مو چې هر کله کلیک واخیست، دلته به لاندې تاسو راشئ او دغه شکل به انتخاب کړئ او دلته به دغه نوم د دې ځای څخه انتخاب کړئ او دغه له دې بلټې څخه ډیلیټ کړئ. نو دوستانو، دغه مو چې هر کله ډیلیټ کړ، اوس به لاندې تاسو راشئ، دې ځای ته به تاسو راشئ د فوټو اپشن ته او له دې ځای څخه به د عکس سایز هم انتخاب کړئ. دوستانو، د عکس سایز به ځکه انتخابوئ چې دلته د عکس فریمونه چې دي دوستانو دلته تاسو ته ښکاري چې د کوم عکسونه چې ما تاسو لپاره جوړ کړي دي دغه عکس سایز به تاسو معلوموئ. سایز به څنګه معلوموئ؟ عکس باندې پورته کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته همدغه برخه راشي. دلته اوس ملګرو تاسو ته دې برخه کې پورته دې ځای کې لیدل کېږي دوستانو چې د عکس سایز چې دی 1200 او د ترڅنګ 1200 ایکس یا پکسله 1082. نو دوستانو، د دې په منځ کې دی او دغه تاسو انتخاب کړئ 1080 او 1082. دوستانو، دا به تاسو انتخاب کړئ. 1080 خو باید ټیپال انتخاب شوی دی او 280 به هم انتخاب کوو. نو دوستانو، دا مو چې هر کله انتخاب کړ، له هغې وروسته به تاسو له دې ځای څخه ملګرو دوستانو له دې ځای څخه به تاسو دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او یو عکس به راواخلئ. دوستانو، بیا د ګالرۍ څخه همدې اپشن کلیک کوو. نو دوستانو، زه یو ځل عکس رااخلم، تر هغه ویډیو سکیپ کوم. ښه ملګرو، دا ما هماغه عکس راواخیسته، دلته تاسو ته ښکاري چې دغه عکس ما راواخیسته. له هغې وروسته لاندې ټیک مارک اپشن ښکاري، همدې نه تاسو کلیک وکړئ. دوستانو، دې نه چې تاسو کلیک واخیسته، دلته تاسو ته ښکاري چې دا عکس چې دی لږ کوچنی دی. د دې لپاره ملګرو چې دا عکس برابر شي، لاندې همدغه رینج اپشن ته راشئ. دغه رینج اپشن ته ملګرو چې راغلی، دلته تاسو ته ښکاري سایز، همدغه سایز باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به دغه پراخوالی چې دی دوستانو دا به 100% پرسنټیج ته به تاسو ورسوئ. نو دوستانو، دلته تاسو ته ښکاري چې عکس چې شو د سایز سره برابر شو. نو دوستانو، لومړی به تاسو سایز ټاکئ د یو عکس او له هغې وروسته به تاسو دلته پراخوالی زیاتوئ. له هغې وروسته ملګرو تاسو ته لاندې ټیک مارک اپشن ښکاري، همدې نه به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو، د ځای تغیرولو باندې تاسو هم کولی شئ د مین سنټر ته یو خواته بله خواته هم یوسئ. نو دوستانو، له هغې وروسته بل مهم ټریک چې دی هغه به تاسو ته د کوم بیکګراوند چې دی لاندې تاسو ته ښکاري. بیکګراوند د عکس ځای کې چې لاندې تاسو ته کوم بیکګراوند ښکاري ملګرو، دلته اوس غواړم چې دا هم ریمو کوم په PNG شکل ته واړوم. د دې لپاره ملګرو تاسو ته لاندې فوټو اپشن ښکاري، همدې نه به تاسو کلیک وکړئ او دلته به دې خواته راشئ. دوستانو، دلته همدغه به تاسو انتخاب کړئ. دوستانو، دا مو چې هر کله انتخاب کړ، دلته اوس تاسو ته ښکاري چې د ملګرو دغه یوازې عکس پاتې شو.
نو ان شاء الله دلته به موږ او تاسو عکس لګوو. نو اوس غواړم دوستانو دلته عکس راواخلم. دلته به تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته به ګالرۍ څخه همدې اپشن به تاسو کلیک وکړئ. له دې څخه به دوستانو تاسو یو خپل ډیزاین عکس راواخلئ. ښه دوستانو دغه دی ما د عکس انتخاب کړ. دلته تاسو ته ښکاري چې ډېر غاړ دی دغه شکل. نو دوستانو تاسو به دلته کوشش کوئ چې هر کله مو چې یو عکس انتخاب کړ د خپل ځان هغې کوالټي به تاسو ملګرو نه خرابوئ او عکس به په خپل حالت باندې دلته پرېږدئ تر څو ستاسو عکس کوالټي هم نه وي خرابه. نو دوستانو له هغې وروسته به تاسو لاندې رنج اپشن چې دی همدې عکس باندې خپل عکس باندې به کلیک وکړئ او لاندې رنج اپشن چې دی همدې نه به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دې نه مو چې هر کله کلیک واخیسته دلته اوس تاسو ته همدغه برخه راځي شاته کول. دې باندې به دوستانو تاسو کلیک واخلئ او تاسو عکس چې دی دا به شاته شي. نو دوستانو اوس دلته تاسو ته ښکاري چې دا ستاسو عکس چې دی یا د زما عکس چې دی لاندې په ډېر ښه شکل باندې راغلی. اوس ملګرو دلته تاسو کولی شئ له دې ځای څخه د ځای بدلول نو د ځای برابرول. دې ځای څخه تاسو کولی شئ چې دا عکس پورته یوه خواته بله خواته دلته تاسو ته ښکاري د پکسل یې هم ورته زیات کړئ ملګرو کم یې کړئ. نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ بیا هم دغه عکس برابر کړئ. نو دوستانو په ډېر ښه شکل باندې اوس دغه زموږ عکس راغی. له هغې وروسته ملګرو تاسو په ټک مار اپشن ورته کلیک واخلئ. اوس ملګرو بل مهم شی چې دی دلته یوازې تاسو ته دلته نوم پاتې دی هغه نوم به هم تاسو دلته لیکئ تر څو ستاسو نوم چې دی هغه هم په دې عکس کې راشي. نو دوستانو که تاسو څخه د عکسونو ګډوډ کېدل په دې ډول باندې نو دوستانو تاسو ته پورته دې کلمه ښکاري همدې نه تاسو کلیک کوئ او تاسو عکس به برابرېږي. نو دوستانو همدې اپشن به تاسو کلیک کوئ. نو دوستانو اوس زه غواړم چې دلته خپل نوم هم ولیکم. د نوم لیکل لپاره ملګرو تاسو ته دلته همدغه برخه راځي همدې نه به تاسو کلیک وکړئ او دلته په لیکنه باندې کلیک وکړئ. دلته لیکنه باندې کلیک وکړئ او دلته تغیرولو باندې کلیک وکړئ. دلته په دې باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ او دلته به دغه تاسو ټول سلیکټ کړئ ګوته پرې ونیسئ او دا به ډیلیټ کړئ. زه دلته ورسلیکټ کړم چې هلال استاد. دوستانو دا مو چې هر کله ولیکل له هغې وروسته پورته کنفرم اپشن چې دی همدې باندې تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دلته تیر تاسو لپاره لیکلی دی ورور مو. دوستانو یوازې تاسو خپل نوم راواخلئ او دا دلته ورسره ولیکئ او تاسو عکس به جوړ شي. نو دوستانو دلته تاسو ته لیکنه هر څه ښکاري چې د عکس کې کمپلیټ شوي دي. نو دوستانو دا دی د نوم تاسو کولی شئ اوس دې ځای څخه د پونټونه هر څه تاسو بدل کړئ او هر پونټ چې تاسو انتخاب وکولی شئ له دې ځای څخه انتخاب کړئ او دې ته دیوال رنګ هر څه تاسو کولی شئ له دې ځای انتخاب کړئ. نو دوستانو په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې دغه انتخاب کړئ. نو دوستانو له هغې وروسته له دې ځای څخه تاسو بیا هم کولی شئ چې په پکسلو باندې نوم سایز اندازه بره کړئ. نو ملګرو دا ایډیټ مو چې هر کله ترسره کړئ تاسو د دې عکس کې نور هېڅ کار نشته یوازې به دغه عکس تاسو خپل موبایل ګالرۍ ته سیو کړئ. دوستانو د موبایل ګالرۍ ته د عکس سیو کولو لپاره به تاسو ته پورته شین ډاونلوډ اپشن ښکاري همدې نه به تاسو کلیک وکړئ او دوستانو دلته به تاسو په عکس شکل ثبتول دوستانو همدې اپشن به تاسو کلیک وکړئ. دې نه مو دوستانو هر کله چې کلیک واخیسته دلته به اوس ملګرو تاسو ته لاندې تلیفون په حافظه کې ثبتول همدې اپشن به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو دغه دی زموږ عکس ثبت شو. اوس دوستانو هغه عکس تاسو ته هم ښیم چې موږ تاسو جوړ کړی دی. چې دوستانو دغه دی عکس تاسو لپاره دلته ښکاري چې دغه زموږ عکس چې دی جوړ شو. نو دوستانو په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې په ډېر اسانۍ سره په لنډ او کم وخت کې د اختر لپاره پروفیشنل عکسونه جوړ کړو. نو دوستانو دغه عکسونو فرېمونه چې دي تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي کولی شئ زموږ د ټلګرام چینل څخه په زیپ فولډر کې ډاونلوډ کړئ. تقریبا 14-15 دونې دي هر ډول چې وي تاسو یې ځان لپاره انتخاب کړئ او یوازې نوم عکس پکې ولګوئ. نور هر څه تاسو لپاره ما ایډیټ کړي دي او دا عکسونه زموږ د ټلګرام چینل څخه چې تاسو ترلاسه کوئ ویډیو همدې ډسکرپشن کې شته. رسماً کولی شئ چې زموږ ټلګرام چینل ته راشئ او خپل عکسونه ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښ شو لازمي یو لایک درسره ورکړئ. د نورو ګټورو معلومات لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا داسې ویډیو سره ما اخلي خلکو ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست خدای په امان. ډېر مننه.